او ما اورېدلی دی چې دا نظم تاسو ډېر زیات مزیدار لیکلی دی نو دا خو موږ که خیر لیکېږي ساحل صاحب یو غزل لیکلی و چې پکې ګل شي ستا د غونډې ځنې شنه خال هغه سپرلي ته انتظار وکړه دا الیکشن بس را روان دی په ټوپونو راځي ای بې وقوفو خلکو زیری واخلئ چې ته بې نرخوروي زه پې درشیندم لوټونه بیا الیکشن ته انتظار وکئ بسم الله الرحمن الرحیم غلام اکبر بابر صاحب د هریچند د طنز و مزاح دپاره یو ښه نوم یو مشهور نوم د یو ښه شاعر نوم غلام اکبر بابر صاحب د دوی نه به د را روان الیکشن په هکله باندې دی یو مزیدار غوندې نظم لیکلی دی نو هغه به ترېنه اوس اورو بابر صاحب تاسو دا نظم د کتونکو ته واوروئ چې دین ترېنه مزه واخلي او ما اورېدلی دی چې دا نظم تاسو ډېر زیات مزیدار لیکلی دی نو دا د کتونکو ته واوروئ مونږ به هم ترېنه مزه والو ځکه چې ما په خپله باندې هم نه دی اورېدلی ډېره مننه شکریه معشقیوان صاحب چې تاسو موږ له د دې موقع راکړله د دې نظم د ویلو دغه د خلکو ته د اورولو نو ستاسو ډېره مهرباني چې د من خواله تاسو تشریف راوړو نه نظم به انشاءالله چې دا به مو ته پیش کړو نور به مو ته چې څه موقع باندې یا به مو ویو نو دا خو موږ که خیر لیکېږي ساحل صاحب یو غزل لیکلی و چې پکې ګل شي ستا د غونډې ځنې شنه خال هغه سپرلي ته انتظار وکړه یو مې دغه الټه کړی دی یو د خوشحال بابا یو غزل دی بیا د عشق دریاب راوخو چلی چلی عاشقان پکې لاوشو بلی بلی دې باندې تاسو پېروډي کړې ده بالکل ښه جي نو اوس دا یو پیش کوو خو چې په ترنم یې ویم که داسې ویم ترنم کې ووایي ها هر امیدوار جلسو کې خی خلکو ته شنه باغونه بیا الیکشن ته انتظار وکئ زه به در کومه نوکرۍ او ښه پاخه کورونه بیا الیکشن ته انتظار وکئ چې ته بې نرخوروي زه پې درشیندم لوټونه بیا الیکشن ته انتظار وکئ کمه چمچه چې زنده باد سره په شا واوړي دا تش دروغې مات لرګی رغوي دغه جلس خو بیا روان وي په بل خوا واوړي دا تش دروغې مات لرګی رغوي دغه چمچو باندې خورومه د ټګۍ دامونه بیا الیکشن ته انتظار وکئ زه به در کومه نوکرۍ او ښه پاخه کورونه بیا الیکشن ته انتظار وکئ دا الیکشن بس را روان دی په ټوپونو راځي ای بې وقوفو خلکو زیری واخلئ دا بم ستاسو په اوټونو راځي ای بې وقوفو خلکو زیری واخلئ تاسو په خپل منځ کې نن مات کوئ د یو بل سرونه بیا الیکشن ته انتظار وکئ زه به در کومه نوکرۍ او ښه پاخه کورونه بیا الیکشن ته انتظار وکئ د الیکشن نه وروسته ځان له دوربینونه واخلئ ما په اسانه څوک لیدلی نشي یا چې راځئ نو د سیوانو کریټونه واخلئ ما په اسانه څوک لیدلی نشي د کامیابۍ نه وروستنۍ موږ سره بیا وختونه بیا الیکشن ته انتظار وکئ زه به در کومه نوکرۍ او ښه پاخه کورونه بیا الیکشن ته انتظار وکئ د کامیابۍ نه وروسته بیا ستاسو خبرې نه اوري اسې به ځان له دا مرۍ وچې کړي بابر دغه ممبران بیا ستا سندرې نه اوري اسې به ځان له دا مرۍ وچې کړي
پلار ززان نو باسا په دې مخ پړقونه بیا الیکشن ته انتظار وکړئ زه به در کوم نوکرۍ او ښه پاخه کورونه بیا الیکشن ته انتظار وکړئ چې ته بینر خوروي زه پې درشیندم لوټونه بیا الیکشن ته انتظار وکړئ وسلام. ډېر ښکلی بابر صاحب، ډېر مزیدار. واقعي تاسو په بل رنګ کې رڼا اچولې ده په الیکشن باندې او ډېر حقیقتونه مو پکې په ګوته کړي دي، داسې حقیقتونه چې د هغې نه څوک انکار نشي کولی. نو ډېره زیاته مننه ستاسو، ډېره مهرباني بابر صاحب.